غریبانان مالدارو لورشو پیسې ته قرض غواړي او توی در به کم خو منافع وراکې دی سود وته نه وای د منافع ټکې وته وای سونه منافع سونه دی پکار دی زما خو 1,00,000 روپے پکار دی بس زه به درکم خو میاش پس به پسې 10,000 روپے راکې او که میاش پس دې را نه کړې نو 2 میاشتې پس به بیا سي بیا به 1,20,000 راکې او که دې را نه کړې نو میاش پس به 10,000 زیاتېږي در پسې هغې غریب سره خوا پیسې نی او دم ورته ډډه والي میاش تېره شي زما هغه پیسې یاره نشته بله کې ټیک ده 10,000 به زیاتېږي اخره کې هغه 1,00,000 روپۍ 3-4 لکو روپو ته ورسي بیا ته پکې موټر ونیسي بیا ته پکې کور ونیسي بیا ته پکې جایداد ونیسي بل زمونږ په دې وطن کې چا سره پیسې نی او څوک قرض نه ورکوي نو یو بل چل کوي موټر سایکل والا لاړ شي وی دا موټر سایکل لا باندې خرڅ کا په قرضو هلکه دا خو په نغدو په 80,000 او په قرضو په 1,20,000 د 2 میاشتو قرض ډېره ښه په 1,20,000 روپۍ دا موټر سایکل په قرضو ورکي اقا ټیمې ته په نغدو په 80,000 والی یا ته همغه دکاندار والی او یا د دکاندار ملګری ته والی سود دی 80,000 یې ورکړې او بیا به ترې 2 میاشتې پس 1,20,000 غواړي نومونه والا خلقو بدل کړي دي تجارت ورته وایي منافع ورته وایي حالانکه دا ډېر لوی جرم دی او د سود نه لویه ګناه په مخ د ځمکه غټه ګناه چې دی نو هغه سود دی ما چې کوم حدیث تاسو مخکې ولوسته د حضور پاک یو صحابي دی عبدالله ابن حنظله رضی الله تعالی عنه او ای حضور پاک فرمایلی په مسند احمد کې او په نور طبرانی معجم کبیر وغیرہ کې دا حدیث په ډېرو کتابونو کې دی حدیث څنګه دی درهم الربا د سود 1 روپۍ درهم خیر شرعي روپۍ وي زمونږ د دې روپۍ نه لږ قیمتي وي زه به په خپله ژبه کې ووایم درهم الربا د سود 1 روپۍ یأکله الرجل چې یو سړی ښځې خوري ښځې د سړو تابع وي په دې نصوصو کې د سود 1 روپۍ چې یو انسان یې خوري وهو یعلم او ده ته پته ده چې دا سود دی یو خدا دی چې یو سړي ته پته نه لګي چا وله ډوډۍ وکړه او هغه د سود په پیسو ډوډۍ کړي ډوډۍ نه چې ورته پته چې دا د سود د پیسو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اشد عند الله اشد من 36 زنیتن 36 زناکارو باندې الله دومره نه خفه کېږي لکه په دا سود په 1 روپۍ استعمالولو خوراک چې خدای څونه خفه کېږي دومره لوی جرم شو زنا خو ډېر لوی جرم دی او ډېره لویه ګناه ده لا تقربوا الزنا انه كان فاحشه وساء سبيلا قرآن شریف کې الله وایي ګوره زنا ته نږدې نشئ دا د خدای نه ډېره خطرناکه لار ده د الله د په دین کې او د دین خلاف خطرناکه لار ده الله پرې ډېر خفه کېږي 1 روپۍ زما وروڼو ګورئ دا که سړی 100 روپۍ خوري 1,000 روپۍ خوري ورکوه ضربونه 1,00,000 روپۍ تا د سود استعمال کړئ نو 1,00,000 له په 18 زناکارو کې ضربه و ضرب ورکا څومره به ته جوړېږي 1 روپۍ د سود چې د ته پته یو ته استعمالې او ته خورې د پیغمبر مبارک وي زه نه ویم د 18 زناکارو نه د خدای په نس خطرناک جرم دی 18 ګره ته یو سړی زنا وکړي دونه په الله خفه نه شي لکه 1 روپۍ د سود چې ته وخورې دا یوه ګورې ډېرې نه څومره خطرناک جرم مخکې دا سود دا جایز و زمونږ د په نورو دینونو کې اوس هم بعضې خلک یې ښه کولو جواز سره استعمالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه چې سود حرام مکمل اعلان خلکو به سودونه کول پیسې به یې ورکړې په سود باندې او دغه طریقه وه چې دا تاسو ته ما کومه طریقه وي او هغې به بیا وصولول او وصولول او وصولول او وصولول وایي دا خو یو تجارت دی که نه لکه څنګه چې سړی عام تجارت کې یا سود هم یو تجارت دی
خلق په ذهن کې دا سوچونه کوي ولې که دا 1000 روپۍ زه یو ځای کې استعمالوم نو ماله خو ګټه کوي نو چې دله مې ورکړې دی به راله ګټه راکوي که نه داسې نه ده استعمال یې کا دا خو تره مسلمان د ضرورت نه ناجیزه فایده اخلي ولې ظلم کې زیاتې کې مسلمان له قرض حسنه ورکا او که اعتبار دی پینی په دې مسلمان باندې نو مه ورکا په سود ولې پیسې ورکې قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وورئ دا آیت یا ایها الذین آمنو ای د ایمان خاوندانو څومره د مینې الفاظو سره الله اعلان کوي قسم دی دا د خدای د مینې الفاظ دی یا ایها الذین آمنو ای ایمان والو ایمان ست منی او الله سره به مینه کې نو منی به د الله قدرت او د الله صفتونه به منی څومره د مینې لفظ شو ای خلقه تاسو ما منی ما سره مینه کوئ د ما قدرت زما صفتونه منی نو یو خبره واورئ ای د ایمان خاوندانو اتقوا الله د خدای نه ویریږئ څومره خطرناک لفظ دی لکه څوک چې چا یو غلط کار کوي او ته ورته د خدای روی ور واچې چې د خدای دپاره دا کار مه کوه د خدای نه ویریږه نو که ده کې انسانیت او اسلامي دی به خامخا دا کار پرېږدي اتقوا الله د خدای نه ویریږئ وذروا ما بقي من الربا ان کنتم مؤمنین که مسلمانان یې مهرباني وکړئ دا سود بس پرېږدئ په چام د سود پیسې پورې پرېږدئ ودې وی نالم ده او بیا سوی فإن لم تفعلوا واه واه فإن لم تفعلوا کدا کار تاسو اونکه دا سودم پرېږده نو فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای او د پیغمبر جنگ ته تیار شئ مونږ خو د خدای د پیغمبر که پیغمبر وي پیغمبر به جهاد د سره کوي جهاد او که پیغمبر نی داغه د وفات نفس داغه خلیفه به در سره جهاد کوي نه د مسلمانانو بادشاه به در سره جهاد کوي فأذنوا بحرب من الله او د خدای جنگ ته تیار شه د خدای د یو ماشي جنگ ته موږ نشو تیارېدلی یو ماشي چې راشي دا ډینګې ماشي ورشه وګورئ که نه څوک ته تیارېدی شي نه فأذنوا بحرب من الله ورسوله د خدای جنگ ته ځان تیار کې ای سود خورو ما سره خدای جنگ ونه که خدای مقدر کوي که نه اخره کې به دې رو نصیبه به څه کوي برباد به دې کړي په ټینشن کې به مبتلا کی په غم کې به مبتلا کی فأذنوا بحرب من الله د خدای جنگ ته تیار شه د خدای جنگ ته تیارېدی شي نه په دنیا کې هم د خدای جنگ ته تیار شه په ځن کدن کې هم د خدای جنگ ته تیار شه په قبر کې هم د خدای جنگ ته تیار شه او د اخرت په هغه قیامت میدان کې هم د خدای جنگ ته تیار شه الله ستا سره به څوک جنگ کوي تا خو چې یو جړق ورکه یو جړق نو داسې غرونو نه دی د علاوې راویستلې یو جړق دې ورکه نو بلا کورونه یې تباه او برباد کړل الله تا خو یو سیلاب راوست ورشئ په بلوچستان کې او په سند کې وګورئ د دنیا کورونه یې یوړل ایس دنیا خلک یې هم یوړل پکې تا سره موږ جنګ کولی شو نشو کولی نو چې جنګ نشئ کولی ولې سود کوئ داسې شوله که سودخور وایي چې خدایه زه در سره جنګ کوم را میدان ته شه دی مثال سودخور وی الله تا سره جنگ کوم سودخور وی الله ستا پیغمبر سره جنگ کوم نه یریږم نه ستا نه یریږم او نه ستا پیغمبر نه یریږم کوم جنگ په خولې نه وي خو مقصد یې همدقه دی چې تا ته الله وایي سود مه خوره او که پرېږدې نه دا سود نو زما جنگ ته تیار چې ته بیا هم کې نو مړه پښتانه خو په خبره پوهېږي که نه چې بیا هم کې څنګه ته د خدای جنگ ته او د خدای پیغمبر ته تیار یې تا کې طاقت به وي د خدای د جنګېدو یاره ان کنتم مؤمنین که مسلمان او که کافر بیا در باندې څه او فإن لم تفعلوا الذين يأكلون الربا کم خلق چې د سود پیسې خوري لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دوی چې د قبر نه پاسې لیوني به پاسي په دیګو به رواني لکه د لیوني په شان د لیونو په شان به ډغرې به خوري او د لیونو په شان به رواني او دا ولې دا سزا ولې ده دا د خدای جنگ او د پیغمبر جنگ ته تیارېدل خدای ته بډې وال او د قبر نه چې پاسې دیکې به وی جټکې به وی لیونې به دا ځکه چې ذلک بانهم قالوا انما البيع مثل الربا دی به یاره دا خو یو عام تجارت دی نو لکه دا چې عام تجارت کوم نو سودم یو تجارت دی که نه جی دا خو سود نه دا خو منافع ده الله وی احل الله البيع وحرم الربا سود مې حرام کړی دی او تجارت مې دله حلال کړی دی دواړه یو شانتي نه دي
فمن جاءه موعظة من ربه فله ما فانتهى فله ما سلب. که چا د خدای نصیحت ورته راغی او قبول یې کړ او د سود نه ځان وساته نو څه شی دی نو بس دا و امره الی الله، بس ټیک شو خبره، باقي د زړه نه خدای خبره. ومن عاد دا ټکې واوره، ومن عاد او که چا د دې حکم او د آیت نه پسم سود وکړو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دا د دوزخ او د اور مرګري دی او همیشه به په اور کې پراته دي. روزي بنا ولی سود حرام قطعی دی او چې ته سود خو عام تجارت دی نو تا ورته حلال وې. څه دی ورته وې؟ حلال. متجسوک حلال وې دا کافر دی. نو چې دی وې مړه دا خو تجارت دی، دا خو منافع ده، دا ته حلال ګڼې چې حلال ګڼې کافر شوې. که ښځه حلاله ګڼې کافره شوه مرتده شوه، د خاوند سره نکاح ختم. که سړی ورته حلال وی او نکاح کړي مرتد شو، د ده دا ټول اعمال باطل شو. د چې له دې نه مخکې څونه منځونه کړي دي، روجې نیولې دي، حجونه یې کړي دي، عمرې کړي، ټولې په اوبو لاو، مرتد شو، کافر شو، نکاح او فجهنم کې به همیشه د پاره پراته دي. اوس که یو سړی دا وایي یاره سود خو کومه خو حرام دی، حرام خو دی کوم، ګناه ورته وایي چې دی کومه، دا کافر نه دی، دا کافر نه دی. خو د ده سزا څومره ده؟ د ده دومره سزا ده لکه د شپږو دېرشو زناکارو نه زیاته سزا ده یوه. او دویم څه دی؟ دویم د ابوهریره رضی الله عنه حدیث دی. څه وایي؟ قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ینکح الرجل امه. الله سود چې دی دا اویا د به پښتو کې درته ویم، سود دومره خطرناکه ګناه ده لکه سړی د خپلې مور سره اویا پیرې زناکاري کوي. اویا پیر دې سزا ته به څوک ټینګي؟ دې ته به څوک ټینګي؟ پیسه ډېر خوږ شی دی مړه پیسې دپاره او خلک مورم وجني، مړه پیسې دپاره او خلک خورم وجني، مړه پیسې دپاره او خلک رورم وجني، مړه پیسې دپاره خلک پلارم وجني. اینې تاسو روزانه مړه پیسې دپاره او خلک ښځم پرېږدي، مړه پیسې دپاره او خلک ګاونډي وجني، مړه پیسې دپاره او خلک د هر چا ایا علي، مړه پیسې دپاره او خلک قبر هم تباه کوي او خیرت هم تباه کوي. نو سود دی وګټه، پیسه دی وګټله، موټرګی دی وګټه، لږ خوشحاله ژوند دی له دنیا دی یو څو ورځو تېر کړه عامه خوشحالي. نو که ورته ارام وی ارام کې دا خو ارام دی او زه ورته حلال نه ویم ګناه ده، نو بیا هم څونه سزا شوه؟ بیا هم د خدای جنګ به ورسره الله کوي، پیغمبر به ورسره جنګ کوي، بادشاه به ورسره جنګ کوي. او چې ګناه ورته وی چې دا ګناه ده کومې خو یاره ګناه ده، نو 1 روپۍ د شپږو دېرشو زناکارو نه زیاته ده. او چې ګناه ورته وی ګناه چې ګناه ده خو کومې، نو داسې شوه لکه چې مور سره دی او یا کرته بدفیلي وکړه خپلې مور سره. او که نه وی چې مړه دا خو تجارت دی، ګوره تا ورته ګناه نه وی حلاله دی ورته وی. مړه دا خو مولیان لګیا دي، مولیان نه دي لګیا، د خدای قرآن لګیا دی. مولا نه وای، د خدای کتاب وای، د خدای قرآن وای، او د خدای پیغمبر وای، د مولا جبه صرف تا ته را رسئ. نو که دا وی مړه دا خو تجارت دی، مړه دا خو منافع ده، داسې مولیان وای، نو زما رونو د ایمان نه اوته حرام او ته حلال ویل کفر دی، حرام قطعی دی. دې ته چې د سود ته څوک حلال او جایز وای کافر دی، مرتد دی. که سړی د ښه نکاح کړی ښځه ترې لاړه طلاقه شوه، او که ښځه ده او د نکاح د خاوند نه جدا شوه او د دې نه مخکې چې څومره صدقې او منځونه او روجې او هر څه نیولي دي ټولې ډب ته پرېوتې، تباه او برباد شو. او قبر نه چې پاسې نو دا دیونی په شان به پاسې، او هم فیها خالدون، همیشه به په دوزخ کې پروت روزي بنا، ټول عمر به دوزخ کې پروت. اوس بل واوره، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اوه کسان دی دی با په آخرت کې په قبر کې د جنت د میوې سکه ونکي سکه، او دی با همیشه وی الله وی په ما لازم ده چې دوزخ ته بیلیږم، او الله وی همیشه به په دوزخ کې پراته، او د جنت ته نعمتونه به په دې خولې م رانه ونسکي. رب العالمین فرمایي
هغه وو کې یو څو کسان د تخیم ټول نه یو هغه چې همیشه شراب سکي د شراب عادي دی شراب سکي یو ځل اوس کله توبه وسته ټیک شوه نه د سره مستقل شراب پراته دي او شراب سکي یو دا او بل څوک دی چې په ناجایزه طریقه د یتیم مال خوري زه ودی خو زه خپل مقصد درازم بل هغه انسان چې سود خوري او سود خوري او سود کوي نو چې کوم انسان سود کوي رسول الله مبارک څه فرمایي وی په ما حق علی الله الله وی چې په ما لازمه ده لازمه چې دوی برانه جنت په سترګو نه ویني او د جنت د میوو څه برانه دی نه کوي دام کم سود خور دی دا هغه سود خور دی چې دی مړه سود پکې چا آرام کړی دی دا خو یو تجارت دی یو منافع ده او حلال وته دی د پاسم زما دا بیان چې څوک اوري نو بیا به هم سود کوي نه به کوي انشاءالله العظیم توبه به وباسو د سود نه ناره به تېره کړو لوږه به تېره کړو خپل رب به نه خفه کړو نار او لوږه به تېره کړو خو د خدای جنګ ته نشو تیارېدی نارې او لوږې به تېرې کړو خو په قبر کې او په آخرت کې د خدای عذاب ته موږ نشو ټینګېدی او نارې او لوږې به تېرې کړو خو موږ به ځان له همیشه جهنم په بیه وانه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ او واپس راغی نو یې ما ته خدای پاک یو څو څیزونه وښول وی بعضې کسان مې ولیدل چې غټې خېټې وې او لکه د شیشې په شانتې وې دنې کولمې او هر څه د بار نه ښکارېدل او په دې خېټو کې دننه ماران او د خېټو دا کولمې او دا څیزونه یې خوړل او چغې دې خلکو وان یو مې ده ولیدل دویم مې داسې یو سړي ولید چې د وینو دریاب دی او خوټ کېږي د وینو دریاب دی او خوټ کېږي ګرم دی او یو سړی د هغه وینو په دریاب کې په دې منځ کې ولاړ دی او بل سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی او هغه سره کاڼي پراته دي د کاڼو ډېرې دی ورته دا کوم سړی چې د دریاب په منځ کې د په دې خوټ کېدلو وینو کې دی دې دې غاړې ته راځي نو د غاړې دا سړی په یو کاڼي اولی او چې څنګه اولی نو رسا په دې خوله ولګي او د هغه کاڼي دومره زوري چې د دریاب منځ ته یې ور ورسوي دی بیا لامبو وی او غاړې ته راځي دی ورته ولاړ دی خو چې رانږدې شي په کاڼي ښه مضبوط رسه وولي او چې ویلي نو هغې دومره زوري چې د دریاب منځ ته یې ور ورسوي هغه لامبو وی سوځیم او وینې دي په وینو کې دی نو حضور پاک د تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه وی دغه سړی څوک و چې دا خېټه غټه وه پړسېدلې شیشې غوندې ما ته دننه هر څه ښکارېدل او خېټه کې مارانو چکونه لګول او دا څوک و دا دریاب والا وی دا ستا د امت هغه خلک چې سودونه کوي او سودونه خوري چې مړ شي د چا دغه سده او د چا دا سده سداګانې خو مختلف وي چاله هغه سده ده او چاله دا سده ده چې دا کم سړی مړ شو او سود خور دی ټینګېدی شی دی ته نه نو سود ډېر خو دا پیسه ډېره خوږه شو قسم دی د پیسو له خلکو ایمان پرېښود د پیسو له خلکو خپل رب پرېښود د پیسو له خلکو د خپل پیغمبر پرېښود دا به څه کوي او یاد وساته زمانو روزي هغه ده چې خدای پاک موږ له مقرر کړی چې څومره رزق دله مقرر دی حقه به دله راځي دویمه پکې نشته یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي رحمت الله علیه د تاریخ دا و چې د لومړو زمانه کې سود کو سود خور نو یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي ډوډۍ راکړه وایي ډوډۍ نشته نه اوړه شته په کور کې او نه په کور کې ترکاري شته چې دله پخه کړم وایي 2 منټه کې دله هر څه راوړم نو چې چاله پیسې په سود ورکړې وې نو یو پسې لاړ هلکه راکړه ډوډۍ راکړه هغه نه یې اوړه راوړل بل پسې لاړ غوښه راکړه بل پسې لاړ غوړي راکړه مثلا بل پسې لاړ د هغه سود په پیسو کې هغه سود کې ته څیزونه راوړل او ښځې ته یې کېښودل ته وایې چې سامان نشته دا څه دی شابه پخوه غوښه یې پخه کړه ښځې دې ناستې اوس دې غوښې ته غوښه پوټ کېږي دې کې یو سوالګري اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخا سوال یې دی ورته څه وایي ګوره یو خبره ته بله م وکړم چې دا څوک سود کوي دا پوره شومپړه کمي دی خو په سود پیسې را جمع کوي نو چې د چا پیسو سره دومره شوق چې دی د خدای او د رسول جنګ ته غاړه ایږدي دا شومه مې
د انتهایی شوم پړه. نو سوالګر چې سوال وکړ نو دی ورته څه وایي زمړارو کېږه سنډا ځان له ګټه که نه سوال کې او غواړ او ګوره دا سوال هم ګناه ده ښه. نن سبا د سوال هم مختلفې طریقې راوتې دي. پخوا به خلک په دې دکانونو ګرځېدل او سوال به یې کو په دې دکاندارانو بولې یو پیسه دوه پیسې ښودې وې نو ا به یې وله ورکولې. هر چا په دې ښارونو کې به یې وله ماته روپۍ ښودلې وه. اوس هغه شی ختم شو. اوس سوالګرې ګرځي وي 100 روپۍ نه کمې نه هلم. ما ته بل په خپل یو کس وې وی سوالګرې راځي یو ځای ته تللي زما دوستان دي په دې شیرین کوټو کې کپړې والا وی یو سوالګرې راځي او هغه سوال کوي او د 100 روپو نه کم نه هلم. دا اوس وګوره ته نه هلم د 100 ولې ستا په ما موټ خرڅ کړي دي که نه سمېده نه څه چل شوی دی چې 100 روپو نه کم نه هلې. دا خو د هر چا خپل وس دی که دله چا درکړې والا او که نه هلې نه 100 سے کم نہیں لوں گا. نو یو تم وی بل تم وی دا زبردست تجارت دی. ماسخوتن چې کور ته دي زرګونه روپۍ پیدا کړي. یو ځل پخوا په دې قصه خانې بازار کې روانه یو رکوټې غوندې هلکو بشیر جانه ماشوم غوندې یو رکوټې کوټینې هسې د قد نه رکوټې و. هغه ځان له خپل تجارت شروع کړی چې څوک به په لاره تل بس د هغه د خپې ته به یې ور ټوپ کړی او کلکه به یې ترې خپه ونیوله او یې 100 کانوړ. هغه زمانه کې 100 روپۍ داسې وې لکه چې 1000 روپۍ غواړي 100 بلکې هغې نه هم زیات و چې ور ټوپ به یې کړه خپې ته. بس خلکو به چې خدای د خپې نه یې سره نیولې م دی بلا سره څوک او پوره نخره وه. ټول دکانداران له 100 کسان به ولاړ هغوی به سړي ته خندل چې اوس به دې څه کوي پوره میله وه. زه روان هم زما خیال نو چې ټس شو زما د خپې ته راودانګل او د خپې پورې زما داسې شو لکه د لاشونۍ د هډوکي په شان کلک اون خطه او 100 روپۍ دی دو او خلک هم اوس ما ته ګوري چې به دې 100 روپۍ ورکوي او چې چا پورې ونښته هغه به 100 روپۍ ورکړي کوز به شو بل ته به یې ټوپ کړی. دا د هغه تجارت وی 100 روپۍ دی دو. مې ولې موټ تیرا باندې خرڅ کړي دي که قرضدار دی پرېږده وی نه نہیں چوڼونگا. اردو کې لګ جاؤ پنجابی وی نه پرېږدم 100 روپۍ به راکې. دا سوک مې اوچت کړ دې سر له مې بس اوس خپل خپله ده پرېږدې او که په دا سر دې ښه مضبوط یو سوک ووه. سوالګرې خو رټل نه پکار خو ستا طریقه ټیک نه ده. یو خو یې زما ټولې جامې د خدای سپېره د خاورو ډکې کړې هلته د مریض تپوس ته د غونډه پیو پنسه دې راله غونډه خړه کړه. یو خو دا غلطي وکړله په زور د خلکو نه غواړئ ولې په چا دې پورې خو چې سوک مې نیغ که اوچت مې که سړي ټوپ کړی خو یې کړی مې ته په چا وړېدلې نه 100 روپۍ دی په دکان به ګرځي 100 روپۍ راکړه نه ولې ستا پې پورې ایسم ګناه ده. سوال یو هغه انسان چې ضرورتمند وي د یو وخت ډوډۍ ورسره یو د بل وخت نه هغه له سوال جایز دی. ام بهتره دا ده چې دې سوال نه کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولا روانو او یې خیر راوړی پیسې یې غوښتې. نبي علیه السلام ته یې دلته راشه وی کور د کره څه شته وی صاحب څه خو داسې خاص نشته وی ورشه چې څه یې راوړه. نو یو د لرګي جام هغه یې راوړه او یو زوړ زړه شړی وه زړه شړی چې خلک یې اچوي یو سملیم پکې او د پاسه یې په ځان اچوي هغه یې راوړه. رسول الله مبارک وفرمایل دا به څوک والي. یو صحابي وي زه به په 1 روپۍ والم. نبي علیه السلام وی من یزید علی درهم د دې نه زیاتې څوک راکوي لکه بولي چې خلک کوي. بل صحابي وی زه په 2 روپۍ علم هغه له یې ورکړل په 2 روپۍ دته یې ورشه دغه راوړه تبر یې ولا واغې یا ترخز یا تبر او حضور پاک ولا په خپل مبارک لاسو په هغې کې لرګی ټک و وی شابه زه ځنګل ته چې دومره ورځې دې ونه وینم خشاک را شو که وروړه او بازار کې خرڅوه شابه زر ځه هغه لار ځنګل ته خشاک به یې راوړه خرڅوه به خشاک راوړه یو څو ورځې پسې بلا پیسې وګټلې. راغی نبی علیه السلام لا وی ګوره دا دله بهتر دی د سوال نه یا بچانه وغواړې در به کې که در یې قدر لا نو ام دې ته ذلیل دی سترګې دې ټیټې دي او که در یې نه کړه نو ذلیله شوې نو دا کار مه کوه. ځان له خپل تجارت کوه او خپله ګټه کوه. او حضور پاک فرمایي چې څوک سوالونه د خلکو نه کوي نو د قیامت پر ورځ به یې په دې مخ کې د غوښې ټوکړه ني تش هډوکې به یې هډوکې. نو دا بله طریقه ده. څوک په دې طریقه سوال کوي څوک په دې طریقه اوس نن سبا ښځې په کورونو کې ګرځي او سوالونه کوي او یاد وساتئ زما وروڼو ګورې ځان بیدار کې دا کمې ښځې ګورې زه راته حقیقت ویم دا کمې ښځې په کورونو ګرځي غلا کوي دا غلا کوي
یوه ښځه چې ده هغه به سی به څوکي دا ګوره دا ما چې څو وې دا د چټم پکې راغی الیاس مولوي صاحب د سډېرو دا زمونږ دوست دی زمونږ شاګرد هم دی الله دې خوشحاله کړي هغه کال کړی و چې دلته ماجوکي کې یوه ښځه ګرځېده چې د شیخ صاحب مرید یم واوره دا پکې لا بله راووته ښځې د ما مریدانې کم ځای دي او ما له اجازت را کړی دی او د هغوی د خاندان یم او خلکو باندې دمونه اچولو پیسې به یې غونډولې دا چپې دی دا پکې لا بله راووته دا لا بله په خلکو به دمونه اچولو پیسې را غونډو نه خو زما مریدان شته چې درته د اوس نه اعلان وکړم نه زه ښځو سره میلاوېږم قطعا بعضې وخت کې زنانه راشي تاسو ته اعلان هم کومه چې زنانه زما ملاقات له رانه شي اوس نه راته اعلان د جمعې په ورځ بعضې زنانه نیکانې وي صالحانې وي د هغې دا خیال دی چې دی به راته دوا وکړي د هغې دا خیال دی به را باندې دم واچوي د هغې دا خیال دی به وظیفه راکړي نه پاک پام کوئ قطعا ما کره را نشي زنانه پردی خاوندان دی راشي رونه دی راشي بچي دی راشي د هغې په واسطه به ورته دوام کومه وظیفه به م وله ورکومه او اوبه به وله دموم زما دا قانون دی چې زه زنانو سره نه میلاوېږم دا مې فیصله ده کرام شي زه نه میلاوېږم زنانو سره نو ولې راځي زنانه نو نه مې ښځې په ټیلیفون بعضې زنانه رانه وظیفه وغواړي هغه وظیفه وله ورکړم نه مې مریده شته نه مې د خاندان څوک شته او چې دا دمونه اچي او پیسې غونډوي او دا ښځه چام ګیره کړه که نه دا او ښې ټکوې په دې خبره پوهېږې څه چل به ورسره کوې خو تاسو نه ګورئ غم به جوړ کړئ زنانو ته ووایئ پردو ښځو له به ګوتې نه وړئ خپلو زنانو ته ووایئ چې راوې پرځئ او سمې وټکئ لکه پخوا چې به هغه وږي تاسو په هغه کوتکونو ډزوله دقسې وډبوئ او که زما نوم څوک د چندې دپاره استعمالوي چې دا د پلانکي دپاره چنده غواړم د جومات مدرسې دپاره نو موږ د جومات مدرسې دپاره چندې په لارو کوڅو کې نه غواړو نن سبا خو دام رواج دی صاحب دام د سوال یو انوکه طریقه ده دام طریقه ده په لارو کوڅو کې سوزکې روانې او خدای مو بخه او جومات جوړېږي او خدای مو بخه او مدرسه جوړېږي او خدای مو بخه یتیمانان دي وجاړي یتیمانان ماشومان یتیمانان او چنده راکې نه یتیم شته او نه پکې مسکین شته په مدرسه کې دروغ وایي دا یتیمانان بشیرجان یتیم دی څه خدای ته وګورئ غټ غټ هلکان په مدرسو کې سبق وایي دا یتیمانان دي دا مسکینان راوړئ شی که نه دا ظالمان لګي وپوټئ تاسو غواړئ مولیان په مخ اخیستي کنځلې ورپسې کوي خدای مو بخا یتیمانان دي او مسکینان دي که نه او د ډوډۍ نار دي څونه تاوان یې وکړي یو خو مدرسه دې ذلیله کړه خوار چې خلک وایي دا مدرسې دونه خوارې شوې او د مدرسې طالبان دونه خوار دي اوس هم خلک وایي د طالبان دي او دا غریبانان دي او دوی سوالونه کوي یو چندې غونډوي مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي مدرسه دې سپکه کړه خوار شي دروغ دی وایي یتیمانان په مدرسه کې نشته دروغ وایي خوار شي او که چې کوم یتیمانان په مدرسه کې مدرسه لنګر ورکوي مدرسه بوله نشته خش هر یو مدرسه کې کتاب شته مدرسه کتاب هم ورکوي دا طریقه ده په سوزکو کې به ګرځي هغه چې 15,000 روپۍ راو 6,000 روپۍ د خلکو نه راغونډې کړي مثلا نو 3,000 روپۍ د سوزکي شوې هغه له خپله کرۍ ورکوي بلکې په 4,000 هم سوزکي نه ګرځي 4,000 سوزکي واغېستې 2,000 پاتې شوې 2,000 په نصف اللی و نصف اللک نیمې د مدرسې شوې او نیمې د دې چندې والا شوې لا چې په نیمه رضا شي او چې مدرسې والا لکه مې زر ورکړي هغه مدرسه چې دا سوزکي ګرځي هغه محتمم هم غلي دا ته پته ده چې ته ولې غلا کې 6,000 روپۍ راغونډې شوې د خلکو نه مدرسې له او مدرسې له پکې 1,000 روپۍ رالي دا ګناه نه ده چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه خدای ته وګوره دین مه سپکوه خدای ته وګوره شریعت مه سپکوه خدای ته وګوره دا طالب د پیغمبر وارث دی دا مه ذلیل کوه خدای ته وګوره د پیغمبر کې په دې مدرسه کې قرآن او سنت ښودل کېږي دا مه ذلیله کوه خدای ته وګوره مولیان مه ذلیله کوه دا خلک دا مولیان خلک په کوڅو کې ګرځئ او چل راغواړي او خیراتي چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه بل څه کار شروع داسې خلک هم شته هلکه ستاسو په دې کورونو کې خو ډېرې زنانه ماشومانو ته قرآن ښایي که نه ښایي دا خو په هر کور کې زمونږ کور کې شکر دی شته په نورو کې شته هغوی څه چل کړي په کور د پاسه یې بورډ لګولي چې دا مدرسه را ټیک ده ولګوه چې خلکو ته پته ولګي هم ګرځي په خلکو چندې غواړي زما په کور کې مدرسه ده نو خدای دې په تڼاکه سوټ کورې کا خو ښه ده خپل کار هم کوي او ماشومانو ته سبق وي نو چندې وله راغواړي دا یو لوی غم جوړ
چنده راوړی خدای مو بخا نو اوله بیا 10 روپۍ ماشوم په منډه راوړي نو چې راوړي څنګه پلان کې 10 روپۍ راوړې خدایا ته واړه جنتونه ورکې نو خدای دې تباه او برباد کړه ته د هغه له 10 روپۍ ورکړل موږ به په ساراک شپې کوو موږ به څه کوو د جنت ټیکهدار یې ته 10 روپۍ ورکه ته ټیکهدار یې چې جنتونه ورکې او ته جنتونه خو نشته جنتونه خو خدای ته پته ده چې څومره دي دروازې ته دي یو نو مې درته نه علم تاسو دا تورنګزوال ټول پیژنې اوس مړ دی ټول یې پیژنې زه د شیرګل طرف ته را روان وم هغه څه چغې وایي هلته چا پروګرام ډه بوتلی وم راتلمه اوس پر سپیکر لګیا دی خدای مو بخه که نغدیني د چرګ واګې راوړی مې دې ته ډرامه وایي دا زبردست راک دی را ټینګ کړی دی ځکه زنانه خو پړه باړه سوان دی وي او هګۍ خو هر کور کې وي یس صاحبه د ماشومانو 2 3 انډې راغشتي دي او رازغلی یې او چې ورکې خدای مو بخه پلان کې 2 انډې راوړي ماشوم څه دی روم دی بچې پلان کې د پلان کې دي 2 انډې خدای ته جنتونه بل ته وي پلان کې مړه ښکری دا ګوډکه او نن سبا هګۍ په سعودي پته شته راته دا کورنۍ هګۍ دا خو به هم زما په خیال چې په 10 روپۍ خو به یې که نه لا زیاته به دا انډې دي را روانې دي انډې دي را روانې دي مې دا د ظالم بچیه چې دا شی د کم ځای زده کړی دی دا خو چې ته ردې کوسې نوزې خو ښکاری غونډه شوه بلې کوسې نوزې ښکاری غونډه شوه زنانه سره خو انډې وي نو چې لږ لا مخکې شو که نه نو ما هغه ډرایور ته یې ته مې پلان کی ما خو پېژنده مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر دی چې لوډ سپیکر یې څنګه بند کړه او په سترګو ړوند و ښه په سترګو ړوند و اوس هګۍ راواغېسته او اومه هګۍ یې په مری په خوله ور واړوله اومه ما ول اواز ورکړه مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر چې ما اواز وایي شیخ صاحب تی مې خوار شي هګۍ غواړي د جومات دپاره د خلکو نه او سکې یې په خپله دومره چالاکو په دې مری لاس کې یې ښودوي داسې چغې وایي څه داسې چغې وایي ای ته خدای دې مې مردار کا خوار شي دا په جوماتونو پس پسې په کوڅو کې ګرځي او په لارو کې چندې غاړ او جومات جوړېږي او یو کس دی چې هغه جومات زما د پلار د وختو د نیکه د وختو نه په لارو کې ښکاری نیولې ده هغه جومات جوړ نه شو اوسه پورې جوړ نه شو دا ښکاری نیولې دا د پلاسټک ښکاری او د خلکو د سپیمو ته نیغې نیغې کوي د خلکو سپیمې یې پې سوری کړې ټولې مه ورکوئ دې خلکو له چندې دا د دین سپکاوی پې کوي نو اوس ګور یاد وساتی زنانه په کوڅو کې ګرځي سوال کوي نو یو کس دو هغه زنانه په دغه کې نور ته غلا کوي او بل هم خبروم بل دا چل کوي چې ورسره ټچ موبایل د زنانو تصویرونه دي په کور کې دا ګور ځان خبردار کوي د زنانو تصویرونه ټچ موبایل یې والي چې والي نو بیا ورته ووایي چې تاسو له خدا تصویرونه دي دونه پیسې راکړئ ګنې دا نیټ ته لېږم یا نمبر د خاوند زده کړي چې ستا ما سره تصویرونه یې زنانو دومره پیسې راولېږې او ګنې بس نیټ ته یې ورکوم او ګورې ځان وساتئ بل هم داسې ښځې را ګډې شوي دي په دې ځای کې په دې وطن کې ګرځي ماشومان هم پټه یو غلا کوي نو سوال کول ګناه ده سوال کول حرام دي حرام او د قیامت پر ورځ د سوالګري په دې مخ کې به تش اډوکي غوښه به پکې نه هغه سړی دا مدرسو له چې چنده غواړي دا ګورې سوال نه دی ښه سوال څه ته وایي سوال مضمومه چې کوم ګناه ده هغه خو خیر ده عربي اوږد تعریف دی خو پښتو کې درته وایم چې سړی ځان پې مالک کوي ځان له غواړي او ځان پې مالدارۍ ځان پې مالک کوي او په داسې طریقه غواړي چې ځان ذلیله کړي دا سوال حرام دی اوس چې مدرسې له څوک غواړي خو ځان له نه غواړي خو مدرسې له غواړي خو ځان نه ذلیل کوي هغه خو وروره وایي مدرسې له راکړه چنده که راکړې راکړه که نه کړې نو زور خو مې در باندې نشته دی بهر کیف هغه سوالګري اواز وکړه حبیب عجمي هغه ورټه ورته ویې زمانه څنډه خپل کار کوه موږ ځان له یو بل ځای نه راوغواړو ته سوال کې نو چې کله هغه غوښه په پخېدو شوه او دته یو دغه راوچته کړه یو نوړی ټوله وینه وه مکمل اکټوې هغه ښوروا هم وینه ده او غوښه هم ټوله وینه ده ښځې ورته ویې سپېره سودم کې دا دې ګوره په دنیا کې درته خدای وښوله چې دا دنیا کې در باندې خدای پاک وینې څکي او سوالګري خوار چې د خدای نوم واغېسته نو ادې مو رټه بس بنده ته الله هدایت کوي
دی حبیب اعجمی دقه وخت پاسید کټوی توی کړه او یې زما توبه د نن نه پس باس او اعلان یې وکړه چې چا سره هم زما د سود پیسې دي سود معاف اصل پیسې راکې او چې د دې نه مخکې ما چانه ما سودونه اخیستي دي راشه چې هغې له خپل سودونه واپس کړم اعلان یې وکړه نو چې په لاره به ته که نه په لاره نو ماشومانو به ترې منډې وله حبیب سودخور را روان دی ګورې اخوا شی د سورې د باندې پرېونه دي ګنې غرق به شی دونه سپیرو هغه سودخور حبیب را روان دی او ګورې که د سورې در باندې ولګېده نو ګورې دوزخ ته به ځې نو چې توبه یې ویسته که نه نو ماشومان ګور خدای د ماشومانو زړه کې واچول د نیکانو سره مینه خدای د نیکانو په زړه کې اچي حدیث رسول الله مبارک دی نو ماشومانو به خلکو ته وی هغه حبیب توبهګار را روان دی الله راشئ چې ورته ورنږدې شو د الله سوی ښکل کړو الله چې د سورې را باندې ولګېد چې خدای مو جنت ته بوځي د هغې حبیب نه خدای پاک یو ډېر لوی شخصیت جوړ کړو سوالګر چې سوال وکړي او ته پوهې چې دا مجبوره دی یا یو ښځه او هغه مجبوره ده او د خدای نوم یې واغېست ورکوه ولا او دا چې کم کاروباري دي نه ځان ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی ام المؤمنین ته وایي د خوراک څه شته وایي یو د الله رسوله وی لږه غوښه چې راوړې وه په رکیبې کې هغه مې تاله تاخچه کې ښودې ده مې چې حضور پاک راشي وبه یې خورې نو چې دا څنګه ورله ام المؤمنین د مسلمانانو مور او پلیټ ته یې ګوتې کړه کې کاڼی پروت سپین کاڼی پروت الله رسوله دی کې خو غوښه تاله ګاونډۍ را لېږلې وه او ما تاله ښودې وه چې تاسو به یې وخورئ اخو بکره د سپین کاڼې ته جوړ شوی دی حضور پاک ورته وفرمایل څوک سوالګر خو نور راغلی چې سوال یې کړی وایي او یو سوالګر یې اواز وکړه چې خیر راکړې خدای مو بخه وږیم ما وی خدای دې وبخه رټلې مې نه وه خو ما هغه غوښه ځکه ورنکړه چې مې تاسو به یې وخورئ ځکه نبي علیه السلام به همیشه خوراک به نو په خېټه باندې به یې کاڼې تړلې وه د لوږې د وجې نه نو سوالګر یې لاړ وی ګوره دا غوښه د هغه سوالګري حق او حق تا غله ورنکه او ماله دې راکړه دا د خدای ته سپینه بکره کاڼې جوړه نو ګوره خو پیغمبر و د هغه معجزه وه یا صحابیاتو د هغې کراماتو زمونږ خو هغه نشته خو چې کوم پردې حق ته خورې دا پوه شه چې ستا په زړه کې ته کاڼي چکې او خېټې ترې کاڼي دي ځکه خو خلک سنګدل شو ځکه خو د خلکو په زړه کې نرمي نشته او خلک سنګدل شوي دي نو سود ډېر خطرناک شي زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی خو دې خلکو ته نه ښیم زم جنجال ته جوړ نشي او دې بعضې دوستانو ته معلوم دی بعضو ته زمونږ د کلي بعضې خلکو ته ظفر لاله داسې ده که نه بعضو ته معلوم دی هغه چې کوم ځای میږي وي او میږي نه ځي ورشه د هغه قبر نه یو چونډی خاوره راوړه د میږو په سوړه واچوه که میږې په سترګو مو ویني ډېر خطرناک شی دی سود نو سود نه به زما وروڼو ګوره ځان ساتئ ښه نن به واده ما سره کوئ چې نن نه پس که څوک هم په سودونو کې مبتلا وي نو موږ به نن توبه وباسو انشاءالله العزیز رسول الله مبارک سوی خیره کړې ده هلکه د پیغمبر خیره قبولې که نه وي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده چې څوک سود په خپله کوي بل کوي گواه دی پکې د سود کاغذ لیکي ارزینویسانو ته ویم چې د سود کاغذونه لیکي ګوانو ته ویم چې په سود ګوان نشه پیغمبر مبارک فرمایي دا خلک د خدای ذلیله کړي د خپل رحمت نه د خدای لرې کړي رسول الله مبارک ورته خیره کړې ده اوس زمونږ په دې وطن کې د سود چې کومې طریقې دي څه دي یو خلک په بینک کې پیسې جمع کوي منافع خوري دا سود دی منافع نشته سود دی دا ګناه ده حرامه ده که چا کړي وي حساب دی ولګوي چې ما څونه منافع راغشتې ده هغه د صدقه کې خو د ثواب نیت په پې نه کوي دا به نه کوي چې ګنې ماله به پې خدای ثواب راکړي دا به و چې دا پلیتې پیسې ما راغشتې دي دا ګنده چېرته غریبانانو له مسکینانو له دې ورکړي او د ثواب نیت به پې نه کوي دا یو صورت دی دویم څه دی د بینک خلک په سود قرض راغلي بعضې بینکونه یې په سود کې قرض راغلي دا هم سود دی ګناه ده بل څه دی بعضې بینکونه ګاډي په سود ورکوي دا ګاډی مې دله درکړه دومره میاشتې په کشتونو باندې دا به راکړي او که دې کې دا پوره نه کړې نو دا ګاډی په 100 لکه بیا به په بله میاشت کې در باندې زیاتېږي که هغې کې دې پوره نه کړې خلاص یې دې نه کړې په بله میاشت کې به زیاتېږي دا سود دی دا ګناه ده دا حرام دی او زمونږ
زمونږ دا ملک ولې برباد ګرځي دا ډالر کم ځای ته ورسېد کله اوچت او کله ښکته او معاشي ته وردا ملک ولې دا تیل ګرانېږي او دا څیزونه ګرانېږي دا موږ سود ملک سود کوي په سود پیسې راوالي د IMF نه راوالي د ورلډ بینک نه راوالي د نورو ملکونو نه راوالي نو بیا خو سره پیسې نه چې سود ولا هغه قرضه خو یې څه کوي هغه د سود پیسې ورسره نه نو وي موږ ته یو کال وګوره وي ښه دونه به پسې نورې راکړي دونه به نورې راکړي دا خو ګڼ کپان دي غلي دي هغه پیسې خوري که نه په خپله یې خوري په قوم یې نه لګوي نو ورشه نن ستا په ملک څونه سود دی کربونه ډالر ستا ملک قرضدار دی اوس ستا ملک دې حد ته ورسېد چې څوک روپۍ والا قرضه نه ورکوي نقصان یې څومره شو تباه دی ملک دا ولې دا بین الاقوامي ته ورباندې سود کوي ستا په ګاونډ کې افغانستان دی ستا په ګاونډ کې هېڅ نظام نشته نه ټیکسونه شته او خوار د خوار اوس آزاد شو د امریکې نه او چې څومره په د امریکې او د برطانیې په بینکونو کې پیسه پرته ده عام ولا نه ورکوي لیکن نن دا تاله مثال دی چې نن افغانستان 1 روپۍ د بار دنیا قرضدارې نه دی ولې سود نه کوي پیسې ستا نه مضبوطه ده هېڅ نشته جنګونو والې دی جنگ تباه کړی دی تنخواګانې اوسه پورې نه رسېدې اوس تنخواګانې شروع شوې 1 روپۍ قرض نشته ولې سود نه کوي موږ څه کوو سود باندې یو نه رالو نو د بل نه رالو نو د بل نه رالو د یو هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو او چې دا کم ګنده لیډران د سیاسي نو دا پیسه بار وباسي او ځان له په پلازې او مارکیټونه بار دنیا کې اخلي او ملخوار وزار نو موږ هم سود کوو زموږ بادشاهان هم سود کوي زموږ تاجران هم سود خواره دي زموږ شیخان هم سود خواره دي زموږ اجیان هم سود خواره دي داسې خلک مې لیدلي چې د بړې نه یې ګیره اوږده ده د بړې نه او سودونه کوي اورم داسې اورېدلي مې او بس په باوسوق مې اورېدلي چې دا خلک سودونه کوي وروڼو نن به د محرم مبارکه میاشت ده د حضرت حسن د حضرت حسین رسول الله مبارک د نوسي بلکې یوازې د حضرت حسین نه د خاندان نبوت د 3 او یا د ګولونو د شهادت میاشت ده او محرم د برکت میاشت ده او حضور پاک فرمایي چې د رمضان نه پس د برکت میاشت محرم ده نو د دې محرم د خاطره چې دلته کم ناست یې او زما واز څوک اوري که زنانه اوري او که نارینه او که په بار ملکونو کې دي ټول به دا عهد کوي انشاءالله چې نن نه پس به موږ سود نه کوي انشاءالله او چې څومره هم د سود پیسې راغښتې دي او واپس کې هغې خلکو ته چې هم راغښتې دي او که خلک درته نی معلوم او یا واپس کېدل ممکن ني نو نه کوي نو سود ډېر خطرناک شی دی الله دې مونږ وساتي بچو له به پیسې ګټې که نه او آخرت دې ځان له خپله تباه او برباد کړه ښه شی نه دی